خدای مو بخا یو ضروري اعلان واورئ چې په وطن کې د کرونا وایرس جراثیم خواره شوي دي. نو ټولو ته درخواست دی چې په کورونو کې کښېنئ او بهر مه روځئ، او که څوک هم راووتل نو د خپل ځان به په خپله ذمهوار وي، ځکه چې حکومتي ادارې پولیس والا به اوچتوي. نو کور کې کښېنئ ایماندارو. دا اعلان ته ونه لیدو ومېرېدو. نو څه کې بار څه کې زه دې لپاره وتم ما چې څوک لوتي دي که نه یې روتي. خدایا پاکه دا کم مخلوق دی دا د مرګ نه بیم په والو بچ کې دا اوس څه غول دي. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. په خیر علي رورا. لږ غوړي پکار دی وړه پکار دی یو تروړه او کیلو غوړي. یاره دا 200 روپو توړه به ورته ولګوم په 1200 او د 170 غوړي به ورته ولګوم په 210 او مړه ښه چانسونه دي والله چې خو توړه په 1200 روپۍ ده ګوره چې مخکې ستا په ذهن کې وي. دا ولې 200 روپۍ ګرانه شوه؟ نو بس دا زما کار خو نه دی، دا خو زه نه ګرانوم. نو څه بیمارۍ وجه ده یاره دا به څه کوو؟ نو بس غریبي ده زمونږ. دا خو زمونږ کار نه دی، خو په کار دی چې راواخلم. نو بس مجبوري ده راکړم. صحیح شو ده. یاره چې دا بیماری ختمیږي که نه نو موږ به خپل کار ښه توله کړي او دوکان به مې یو په ډبل کړي. خدایه پاکه چې دا زکات مکات ورکړم دې خلکو له سختې وخت دی هسې څوک به چاله خو ورکوي نه. پشت کاکا لږ راوځه. السلام علیکم بچی. پشت کاکا څنګه یې ښې؟ خیر جی. دا د کرونا وایرس مسله وه نو ما دا زکات ویستو ما چې تاله یې درکړم. الله دې خوشحاله که بچی. دا غوړي دي او دا چې کوم دی وړه دي ښه. الله دې خوشحاله که بچی. ته زما دونه خیال ساتې ته پرې دونه ګران وخت کې تا زما غریب تپوس وکړو. ډېره مننه بچی. نه هېڅ خبر نشته. دا الله دې خوشحاله. لږ صبر وکړه صبر. وروره لږ راشه ورګه یو تصویران 200 وباسم که نه. صبر وکړه لږ. تصویر وسره وکړه. او تصویر وباسم ښه. دغه ځای نه یو څو تصویران دله ماله وباسه ښه وایي دغه باندې داسې ولیکه ورګه زه دا ګوتم دا به راشه یو لکه دا ونیسه دا ونیسه کیمرې ته یو دې طرف نه لږ سترګې جړا که ځان جړا که یو داسې وباسې مخامخ نه وباسې. بس کار وشو ښه. څه کې ورګه موبایل زما دی. نه موبایل زما دی. زارو الله دې ماشي مهرباني. صبر وکړه کنه پاشه کاکا. داسې کار وکړه دا غوړي دلته یو مخامخه ګاونډي هغه کوم او ته په دې وړو ګزاره وکړه ښه. او ځه الله دې ماشي ځه. دا دواړه زما نو. نه دا یو بل چا دی ښه. یا الله توبه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی؟ څنګه ته کار نه دی؟ نه کنه یو جیب سو پابندی را کول اصلي نشو غریبی را. ما خو زکات وسته و نو ما هدایت له درکمه ښه. دا ته غوړي دي او دا صابون دی کنه. ورګه سبا کې 2 منټ دی خو لګو دی ورګه تصویر نو سره وباسو کنه. ښه تاسو درې د کیمرې ته ګوره ستو کې سره ښکته خپشه دا غوښتل کړه. بس ها کار وکړه صحیح دی. صبر کا دا غوړي ما الله کدا تاسو د گاونډیانو ته صرف د صابون یو څه ها. دا دا غوړي ما نه دا الله جمع کړه. بچی څه روانه؟ دا سره باندې پلار د کور دی؟ نه پلار مې کومه پلار دې مړ دی. بچی خپه کېږه ما دا غوړي مې سوچې دا غوړي سونی سه ورګه ښه ورګه سبا کې تصویرونه سه شو بس صبر وکړه ښه. اځ لګو چت کا ښه د سترو کې لګو خکې راول چې پجړه شه بچی پجړه شه لکه ته ویډیو کوم ښه پجړه شه. پلار دې مړ دی؟ خیر جاړه ما ښه بس نور مې جاړه بس داسې کار وکړه چې دا غوړي ما لراکه او ته لسه روپیا ورپاغ محمد دوکان کنه سواله ده زبر شابه اما نه بچي شابه
دا والا سرجي مهرباني سرجي ماله هم فارم راکو خو د کلي نظیر ګل ورکړی چې هغه پکې ټول د خپل کور نمونه اچولي وو داسې کار نو زه خلکو کې نیم کنه خرو د کور نه یو کس ته یو ښه حاجي زه ته تلی شي زه السلام علیکم جی وعلیکم السلام علیکم څنګه دې جې تر مخ وکړه یار یار جی بس په منډه رالم سامم به ساده وای پارمونه راغلي دي پارمونه خو راغلي ولې تاسو کې سو غریبانان شته سو یار جی بس مو غوړ غریبانان یو نو دا خو 50 پارم راغلي څوک د کې غریب دی را کاړو یار جی आवाज زه خو نه ما رور مې دی پلار مې دی نیکه مې دی تر کور نه مې دی ظالم بچي د خپل خاندان نو وتیری یار جی بس هم دا غيونو دا روره دا د خلکو د پاره دی چې دا کم خلک پر بیماری کې په کورونو کې ناس د غریبانو د پاره د حکومت دا 15,000 روپے دا غوي د پاره وصول کړي دا غوي له ورکې دا پارمونه ورته دا کوم دا تاسو کې یار د قیامت پروز به دا خلکو لاسونه زما به غریوانی خیر دې کنه جی بس خبر یو کس د لکوم رو زیات نکوم را کاړو بس پیسې ډېر مکوه خجی خا خنداواد دا اورنګ به پسې کیږي ښه خجی خا داواله جی دا رسېږي دا جی بس مطلب مې دا چې زما خپل خاندان کسان برو لګم او پیښه کنه جی خلک دی بارو دا چې تاسو چیش و زه تاسو له پکې صدقه کوم زه ان شاء الله زر را لګم خدا شکر وکړو چې زه ناسم لګ زر رولېګه او بیغم شي خا ټول کې یو کشرې د سره غلي غم مکو زه جی او خجی ټیک ته ځه مړاغه جنته سو ګوري خیر د ترزیا ele کارورا کور د څه جوړ کو چې سره لاسم نه ملاوي کې دا کور خبره نشته ته د حکومت نه لري ته نیوز ته نه کېږي ته وایي چې لاس چا سره ملاوي دې سره وایرس دي کرونا وایرس یو بل ته لګي پرې د سړیا لا خله دې مرانه پټه کړې ده یاره نو څوک مجبوری ده کنه ته د ما د ترزوی ایمان ستا به ایمان کمزوري یو ایمان دې کې کار نشته ته هم کرونا وایرس لګي یو بل سره لاس نه ملاوي حکومت وایي ما لاس ته د حکومت لغه کې نو ته به ما سره څوک د ما خپل سړی او تا سره د ما نن نفس سره ختم هلاکا دا څه چل دی خیر دی مړه لاس مو سره ملاوه لاس را سره ملاونه کو ها الکه ته زویم ګورو حکومت و یو به سره لاس ملاوه کرونا یو بل ته لګي دی نو ونی رورا د ایمان کمزوري ده د ایمان کمزوري نرورا ایمان نه کمزوري هم تاسو پښتنو چې کم نه پدې پښتو کې کنه پښتو ټول مرماتي دا شی چې موږ چولې دا موږ حفاظت د پاره چولې چې کرونا وایرس کم د خلی او د لاسونو خلکو ته لګي تاسو څه کوي او دا کوم د خو تر زوی دی په دې خبره باندې مې یارګه اټلی والے به احتیاطي کوله نه سبا وګوره 13000 کسان پکې افیکټ شوي دي دا شی مکوي تاسو کنه پښتانه او په کوم حکومت سوی هغه ومنه خروره خپکیګه مخه ځه الله دې مشروره ها وای دا تاسو کوي مله هغه پکېږي نه ما خپکیږي نه خپکیږي ځه څو خپکیږي خدای دې زړه چې خدای بیماری ته خلاص شو دا د مونږ وایو کنه خو نه پیږي کنه خدای پاک لاک ډاون دې دونه بیروزګاری ده کسور انت پوز کې بجارو کې 100 کې 150 کور کې تنگ شو وای څنګه لګا کور کې ناشته مکنه څنګه کور ناشې دا کور دې سو کور د خدای شته کور دی وای کور دی کور کې خو بس تا غفلان کینی تو خلاصې کله کور کې کور کې نه کور کې په داسه چلو چې خو پرون ټیک ټاک وای سر را باندې وګرځوي کور کې کینا دیغه پرون ټیک ټاک خو بیګا وته ناستو ستا خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زم صادق خان ملګرو کوم ویډیو چې تاسو کته زموږ د دې ویډیو جوړولو مقصد صرف هم دغه دی چې کرونا وایرس یو عالمي وبا ده او الله دې نه چې کوم دی زموږ نوې مسلمان او نوې چې کوم دی غیر مذهبه انسان اوساتي ملګرو زموږ د دې ویډیو مقصد صرف هم دا دی چې تاسو که چاله راشن ورکوي چاله امداد ورکوي نو سلفیان یا د فیسبوک د پاره مکوي بلکې خاص د الله د نیت لپاره چې کوم دی کوي بل د زمونږ دی ویډیو کې تاسو ته خو د چې مطلب په سوشل میډیا باندې یا په خبرونو باندې یا چې کوم دی هغه فیک نیوز تاسو مو یوز کوي چې مطلب د هغه سره د انسان نفسیاتي مریض جوړ شي چې کوم خبر وي هغه به زر شایع کوي چې کوم د مرض والوي یا چې کوم د افیکټ شي کسان د هغه تاسو خیر د فیسبوک مو ورکوي ځکه چې هغه الریډي په نیوز کې چلیږي نو تاسو چې کوم د فیسبوک له بار مو ورکوي ځکه ډیر خلک دي چې د یری د وایي چې کوم نفسیاتي مریضان شو او هر وخت کوم د هغه په ذهن باندې یو بوج پروت وي دا زما دویم مقصد دی ویډیو دریم مقصد په دغه ویډیو کې دغه دی
بل حکومتي چې کوم موږ ته اعلان کیږي یا چې کوم د موږ پولیس والا زمونږ چې کوم دی یا آرمي والا موږ ته وشي د کورونه بهر مروزه نو بالکل مروزه زمونږ پښتون قوم داسې چې وته کم کار مکو نو هغه زیات تر کې زما ټول تر ریکوست چې په دې باندې موږ عمل پیرو شو او چې څو حکومت موږ ته وشي هغه موږ فالو کو تر 60 سکندو پر خپل لاس ومنځو د هغه چې کوم سینټایزر مو یوز کو او دا غي سره چې کوم موږ د خپل گاوند د چم گاوند د خلکو د راشن او د غوي د خوراک ډیر زیات خیال ساتو که زمونږ له شل په وس کېږي چې هغه ته موږ ډونیټ کو زمونږ د ویډیو چې کوم دی دغه یو څو مقصدونه دي ان شاء الله تاسو به خوښ شي ډیر مننه خوشاله اوسئ آباد اوسئ موږ سره خپل دعاګانو کې ډیر یا ساتئ الله فامان